بني اسرائیلو کې یو سړی ډېر زیات ګناهګارو چې کله مړ کېده بچي راغونډ کړل وی ایوب ابن انا د څنګه پلار یم هغې وی ته خو ډېر ښه سړی ډېر ښه پلار یې زمونږ خو د ډېر قدر او ډېر لحاظ کړی دی او موږ سره خو د ډېرې ښېګړې کړي دي وی زما یو خبره به ومنې باباجي بلکل وی وعده را سره وکړې وی چې د منلو وي بلکل د کولو ده غلطه نه ده ښه واده یې ورتې واغېښتې وی چې زه کله مړ شمه نو ما به وسوځوی او بیا به ما دا ایرې وټکوی نیمې به په دریاب باندې وشیندې او نیمې په وچه چې ښه تیز بادي په داسې ورځ او بابا دا ولې جرم د پاسه جرم وی ما دومره ګناه کړې ده که زه خپل رب ته مخامخ شم ماله به دومره سزا راکړي چې دومره به چالم نه ورکړي نو که هم سوځولم او خدای پاک په دې پرېښودم چې زه دا نه وسوځو بلا ورپسې یاره بابا ګرانه ما بچې ما سره واده کړې ده رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی چې کله سړی مړ شو ساتې وته بچو مغسې وسوځو ایرې جمع کړې ویې ټکو ښه هډوکې مو ټکول چې کله ښه تیز باد ځلو نیمې په دریاب کې وشیندلې نیمې په وچه الله نه څوک چې ته پټې دی شي الله وی کن واپس دغسې مخامخ ورته ودرېد دریاب ته ایرې راغونډې کا اوچې ته ایرې راغونډې کا راغونډې شي واپس جوړ کړه وی دا دې ولې کړي دي بنده هم ګناه دې کوله جرم د پاسه جرم اسه وای آها حضور پاک فرمای او تی من خشیتک یا رب وانت تعلم خدای ستانه یریدم ځکه مې داسې کړي ستانه ما ټی پټې نه کې نه کړې تانه یریدم ما ځکه په دې وبخلم تا ته بل څنګه ودرېږم ما خو تاسو سترګو لګولو ځای نه دی پرېښی په دې وجه مې دا چل کړی دی رب العالمین او فرمایل حضور پاک فرمایي وی او چې دې مړ کېده د پړه کې زما یره وه لهذا ما وبخلې زه جنت ته دې زړه کې د خدای یره تقوا اوس د تقوا دارومدار څه شی دی په خشیت دی یره تقوا دارومدار په چا دی په خشیت او په یره او دا یره چا کې ده قرآن نه به تپوس وکړو انما یخشى الله من عباده العلماء نو ګوره عقیدم ده د ټیک ده تا ته ښی او خشیت د تقوا بنیاد چې په خشیت په یره دی هم د کې پرته ده نو دی ولی الله نه شو څه شی څوک شو څوک د خدای قرآن خی د پیغمبر سنت خی د تقریرونو کې مری ځان لشنه کی او خلکو ته دین خی او د خلکو اخلاق کوي چې د پیغمبر برابر شي او پرده خلکو کی ګیری پریدي پټکی په سر کی سنت کوي خدای بس دا د پیغمبر مبارک مشن دی دینه غټ ولی بل کم دی ټیک دا هغه پیران صاحبان چې هغه خانقاهونو کې ناست او تسبیح لري او خلکو ته مو تسبیح لوا ذکر کوي خلکو ته مو ذکر کوا دا 1000 لا اله الا الله دا دومره زرا دا دومره مراقبه کوا نفل کوا تهجد ماشاءالله د سر تاجونه لري دغه خلک د سر تاجونه دي نیکان دي اولیاء الله دي سنتو پابند جون تیرې سنتو پابند دغه پیرانو پسې لاړ شه چې کوم نیک لري هغه پسې لاړ شه چې کوم تسبیح لري هغه پسې لاړ شه خذونه پاریس کې هغه پسې لاړ شه سنتو دایره کې دن لري هغه پسې لاړ شه ذکر قلبی کوي هغه پسې لاړ شه تا ته مراقبه کوي هغه پسې لاړ شه تا ته تهجد کوي په خپل هم کوي هغه پسې لاړ شه او چې ګیره غونډه خړېلې او برې ته 15 غځي دا پیر دی دا ته خو پیر نه هم کته وته وایي وته چې د پتنګانو افتتاح کوي او د سپو افتتاح کوي او میلو افتتاح کوي او مونږ نه کوي او یک نماز مکه میک مدینه زه خو وته نه هم کته وته وایي چې عقیده خرابې زه خو ورته نه هم چې عقیده د محمد مصطفی برابري صلی الله علیه وسلم او هغه خدا چې د پیغمبر د لور د بیبي فاطمه په نقشې او د بیبي عائشه په نقشې دا بزرګه ده او کومه خدا او کوم سړی چې د ابو جهل په نقشه دی د عتبه او د شیبه په نقشه دی او د هغه خدای چې د ابو لهب خدا او رسول الله مبارک تلار کې غنه چولې په هغه نقشه دی دې ته خود برګان نه ویم کته وایي دمارونو بنیاد د خبره ده تقوا به پیدا کو خوف الهی او خوف خدا که دکاندار دکان کوي دلته بس سوچو کی چې شی غلط ورنکم الله به تاسو کوي 2 نمبر ورنکم الله به تاسو کوي د پاسه غټ ټماټر لاندې ښه ټماټر الله به تاسو کوي بوجای کې بره غټه لوګان لاندې واړه لوګان الله به تاسو کوي پيو کې وبو الله به تاسو کوي مصالحه کې ګډون الله به تاسو کوي چای کې ګډون الله به تاسو کوي تاسو دایره راکړاول زمیدار نه بهم کوي مولا نه بهم کوي
دا قوم ته ولې دین نه ښیې الله دپاره ولې نه ښیې ما نه به هم کوي قاري صاحب نه به هم کوي الله دپاره کوه پیسې به خدای در کوي قسم په خدای د الله د خپلو طالبانو مریانو ته هم چې دا کم پکې ناست دي الله دپاره کار کوئ علم قرات حفظ پیسو له مه کوئ څه پیسې دي مړه د ملا څه تنخوا ده تنخوا له مه کوئ د قاري څه تنخوا ده د حافظ څه تنخوا ده تنخوا له مه کوئ چا دپاره وکئ الله دپاره روزي به خدای در کوي زما قسم په خدای که د خپلې دله روزي را نه وسته راشه زما په مخ لاړ وي توکه روزي خو د خدای په لاس کې سپو له ورکوي خنزیرانو له ورکوي او چې کم حافظ دی او قاري دی او ملا دی او د خدای د دین خدمت کې هغه له به نه ورکوي کافر له ورکوي دشمن له دوست له به نه ورکوي تاسو ټولو له به درکوي انشاءالله او دقسې کوئ چې زم څنګه تاسو وکړل ډېر زیات خوشحاله شوم ګوره نن خو دا اتوار ورځ ده د غم ښه دور ورځ ده او تاسو خو ټول دکانداران خلک او بیا هم راغلی جومات هم ډک کړی دی د دین خبرې اورې پته ولګېده چې زړه کې مو د دین مینه شته ټول وایي الحمدلله یو وایي الحمدلله تاسو قرآن ته دلته نن ناست یې او نن بس تاسو غوندې انسانان فلم ته ناست دي سینما کې به ناست تاسو د ملا د خبر اورېدو ته ناست یې او نن به دقسې د بني آدم ستاسو غوندې رونه هغې به غوږ کې موبایل هغه شی منډلې او سندرې به اوري تاسو خود جومات کې ناست یې او ډېر به نن زیناخانو کې ناست دي تاسو قرآن اورئ دین اورئ او ډېر به نن د شرابو مجلس کې ناست شرابونه بس کړي نو د خدای حمد به نه ادا کوو ټول وایي الحمدلله ستا زړه کې خدای د دین مینه پیدا کړې په دې د خدای شکر ادا کړې زړه کې د دین مینه د شکر د قرآن مینه ستا زړه کې خدای پیدا کړې ده د دې بچو مینه خدای زړه کې پیدا کړې ده دې ته به سپک نه ګورئ مرتبه ډېر اوچته ده الحمدلله تاسو ټول راغلی نن دین هر ځای کې چې د مجلس د وعظ د نصیحتي او څه زیاتي کار نه هغه اورئ عمل په نیت باندې اورئ مال دې خدای عمل دا کی تاسو له ما عملونه که زم برباد شم تاسو نه که تاسو هم برباد شوئ او ټول بچی نه حافظان به جوړو قاریان به جوړو او په ډوډۍ به نه یارېږي ډوډۍ به څوک ورکوي څوک به ورکوي او بل د عالمانو سره مینه به کوئ زړه نه مینه به کوئ قاریانو سره زړه نه مینه به کوئ حافظانو سره زړه نه مینه به کوئ مدرسو سره زړه نه مینه به کوئ جومات سره زړه نه مینه به کوئ بس الله به کامیابي لیکن کم عالم چې هغه د دې لپاره علم حاصل کړي چې د قوم ته ورسو کم عالم دې لپاره علم حاصل کړي چې الله پاک دین دی او د الله د رسول مشن دی علم خورول د رسول الله مبارک مشن دی مشن دا د خور کم دی الله پیغمبر را لېږلی دی د خلکو د عقیدو اصلاح کم د خلکو د اعمالو اصلاح کم د خلکو د اخلاقو اصلاح کم او خلکو د رسول الله مبارک وروړی شي دین ورورسم قسم په خدای جماعت کې ناست یم که د خدای په نزد د ده نه بهترین انسان بشته الله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات مسلمان له به خدای مرتبه ورکوي په جنت کې او بیا په مسلمانانو کې علماو له خدای لوی مرتبه مقرر کړي دا خو زه نه وایم دا خو نبی کریم الله قرآن شریف کې فرمایي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي حدیث دی د رسول الله مبارک وی دوه کسان دی یو عالم دی خو نفلی عبادت نشته صرف فرض کوي صرف فرض او د علم ترویج او د علم خدمت کوي او دویم عابد دی چې علم ورسره نشته او صرف خپل عبادت کوي کم یو پکې غوره دی کم غوره دی مونږ ته خو د عابد غوره ښکاري ځکه مونږ وایو دا خو ګوره د روجې نیسي دی خو نفلونه کوي دی خو ډېر نیک سړی دی جومات کې ناست جونګړه کې ناست او الله یادوي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړو حضور پاک فرمائی وی فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وی ابتدا منی حرکت تاسو دې کې شک کوئ چې د حضور پاک په ادنا مسلمان فضیلت شته که نشته وایا جواب راکئ د رسول الله مبارک فضیلت په ادنا مسلمان شته که نشته اعلی باندې شته نو ادنا پکې څه شی دی رسول الله مبارک خو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر اخو الله نه کم باقی ارچا نه زیات الله نه کم باقی ارچا نه زیات په ټولو چت په ټولو بهتر د ټولو پیغمبرانو سردار د ټولو رسولانو سردار
لیکن ادنا مسلمان باندې د رسول الله مبارک فضیلت نه څوک انکار نشي کولی. دقسې د عالم فضیلت په عابد د دې نه به انکار نه کوي. دا زه نه یم، دا رسول الله مبارک فرمایي. او زما وروڼو تاسو ته یو آیت ما د قرآن شریف ولوسته. دا آیت بار بار ویل کېږي او اکثر دا مداحین ثناخوانان او دا نعتخوانان دا وایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خبردار دا الله اولیاء چې دي، دا الله دوستان، په دې به هېڅ یره نه وي، دې باندې به یره نه رستو، نه د قبر، نه د ځنکدن، نه د حساب کتاب د میدان او د پولیس فرات، هېڅ یره به پې نه. ولا هم یحزنون. او که دنیا نه دوی کې مال پاتې شو، دولت پاتې شو، بچی پاتې شو، بنگله پاتې شوه، دې پسې به غمجن هم نشي، ولی الله به دې نه ښه وله ورکړي. الله وایي اوس اولیاء څوک دي؟ اوس ګجر وایي وایي زما د میخې پیټینګ دي. اوس اولیاء څوک دي؟ اولیاء به وپېژنو. نن خو په پنجاب کې زمونږ خو الحمدلله د صوبې کې ډېر نیکان صالحان شته، خو لاړ شه پنجاب کې د پنجاب اولیاء به ته ووینې سپي جنګی عرس مبارک په کاغذ یې لیکلی عرس مبارک. تاسو وګورئ غټ پوسټر یې چاپ کړی دی فلانکي بزرگ عرس مبارک. نو بیا لیکلی وی 4 بجے سے 5 بجے تک کتوں کی لڑائی ہوگی. دا شته جي، دا شته، زه به ته وښیم. او بیا په هغې کې لیکلي چې پلانکي نه پلانکي ټیمه پورې به دغه به وي، سرکس به وي. د دې افتتاح به د جانشین دا چې کوم په ګدی ناست دی ګدي نشین دی به افتتاح کوي. زه یم ګدی نه ده، ګد دا خر ته وایي او ګدي خرې ته وایي. ګد دا نشین خر سور او ګدي نشین خرې باندې سور، دی به افتتاح کوي. خدای ته وګوره، د سپو جنګونو افتتاح کوي، د چرګانو د جنګولو افتتاح کوي. او خلق سیبه هغې لمزي او لاندې ورته کیني او خپې وله ښکلوي او دا د خدای ولی دی. هر سړی ځان ته د خدای ولی وي، هر سړی خپل پیر صاحب ته د خدای ولی وي، وایي دا د خدای ولی دی. په دې هزاره کې یو سړی اوس مړ دی، ابه په ګټه ناستو بربن به و، بلکل بربن، مکمل بربن. یو خدای چې لنګ منګې والی که نه، ظالم بچی لنګ هم نو، مکمل بربن. ننګا پیر صاحب، هلکه دا اردو خو پېژنئ که نه، ننګا پیر صاحب. نو ما وی دا ننګا پیر، د ننګا به د ځای نومېنو. وی نه، ننګا معنا بربن. او د دنیا خلک به ته او چاله به په ملا یو ډب ورکوي ورسېد، او چې دویم ډب یې ورکوي دا هو دویم اسمان ته ورسېد. هغه د عالم بچي به خلکو له ډب ورکاو. او بېدبي دې مافې ډېر لوی لوی خلک یې مریدانو. ستا د پاکستان د اعلی پیمانې نوم نه اخلم، اعلی پیمانې خلک د پاکستان د وزارتونو خلک د هغه مریدانو تل به وله وایي دا مجذوب دی، په ذات پسې نه پوهېږي او دا خدای ته رسېدلی سړی دی. هلکه مونځ نه کوي او دست نه کوي، بربن ناست ذکر نشته، رسېدلی دی. ما ته یو سړی وایي دا راته ګورې حقایق وایم، تاسو باید نن ولی پېژنم چې ولی څه ته وایي. ما ته یو سړی وایي کراچۍ کې د هغه پیر صاحب دی او ډېر مشهور دی، نوم یې درته نه اخلم. ما ورته ویل لکه ستا پیر صاحب خو ما اورېدلی ږیره هم خورئ او برېت یې هم غټ غټ پرېښي دي. او ما ته وایي مولوي صاحب په ارام کښېنه چې د هغه نوم وانلې. مې ولې؟ بخوجي مې مونځ هم نه کوي. ما وایي چې مونځ نه کوي، ماشاءالله مونځ نه کوي. مې وایي ایک نماز مکہ میں، ایک مدینہ میں، ایک بغداد میں. او یو مکه کې کوي، بل مدینه کې او بل بغداد کې، امې دا دوه کم ځای کوي. دا به بشیر جان پسې کوي، دا دوه کم ځای کوي. وی قسم دی ګورې هغه سړی ډاکټر و ډاکټر. ما ته وی مولوي صاحب خدای ته رسېدلی دی. وی رسېدلی دی. مې کم خوا کم خوا. وی هغه ته دا ټوله دنیا په دې لاس کې پرته ده. وی اوس ما ورته دلته ناست شو چې مونږ څه کوو څه وایو، مونږ اینې مو مونږ نه خبرېږم. میں توبہ و باسا صلاح تا سجدہ کا دا صفت صرف اور صرف دا رب العالمین دی. دا چاہ دی
شوق سره چا دی؟ شوق سره چا دی؟ الله دی. الله وی ما تسقط من ورقه الا يعلمها، یو پاڼه چې پریوزي د خبره، ولا حبه فی ظلمات الارض، د ځمکې تل کې چې کومه دانه پرته ده الله وی ته خبرېږم، بل څوک نه خبرېږي. دا د الله صفت، دا د الله صفت. نو هم د خلکو پیر دی صاحب، دا هم پیر دی. دا خلک په کوم طرف روان دي؟ یو سړی و، هغه د یو پیر صاحب مرید و، د پیر صاحب ښه پیران هم دته ښې، هم دته ښې، د پیر صاحب مرید و. چې د پیر صاحب مرید و نو د سړي عقیده ګډه وړه وي، زما پیر صاحب عالم الغیب دی، مونږ چې څه کوو خبرېږي. کور کې چې مونږ څه کوو چې ښځې به چې د پیر صاحب او چپ ګورې، اوس چې مونږ څه وایو دی نه خبرېږي. الله اکبر. ښځې ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې یو ځل ډوډۍ وکړه، چې ډوډۍ کېښوده، هغه کوم ځای چې ډوډۍ ږدي هغې ته څه وي هلکه کوټې ته چې دا خلک ته وایي راځئ کور کې، ډاینګ هال ورته وایي که څه ورته وایي؟ نه شادي حال نه، کور کې دننه هغه اوږده کوټې، ډایننګ روم، ډایننګ روم موږ له انګریزي نه راځي، ډایننګ روم دغه شی دی. هغې کې ډوډۍ کېښوده، خو دې ښځې به خاوند سره جنګ کوو چې ګوره د غیب علم الله سره دی، پام کوئ دا مه وایه. نه نه زما پیر سره شته، هر څه نه خبرېږي. ډوډۍ دې ښځې په تیاره کړه او ډایننګ هال کې کېښوده، او ټول مریدان او پیر صاحب یې راغوښتی دی، او په دې روجو کې غوری کې چرګان کېښودل، سره کړی چرګان، او پیر صاحب ته ځان له ګدی کېښوده، هغه ځان له مسند دی، هغه ته یې بله غوری کېښوده، او نورو ته هم ویې راځئ. پیر صاحب راغی په غوری ته کېناست. اوس چې پیر صاحب وکتل مریدانو ته ټولو ته په غوری کې چرګ د پاسه پروت، ښه غټ پنډاور چرګ، او پیر صاحب ته چرګ نشته. اوس پیر صاحب هم سترګې راوویسته چې تا خدای بې خو بسه ما ته دې شی نه دی ایښی، هغې ته دې ایښی، او مریدان هم داسې ګوري ګوري نظروں سے دیکھ رہے ہیں چې خدای پاکه زموږ پیر صاحب بېعزتي دې وکړه، هغه ته چرګ نشته موږ ته شته. او دا مرید په داسې وخځې ته چې خوټ کېده چې دا خو تا غټه بېعزتي زما وکړه، چرګ دې پیر صاحب ته کېنښو، نورو ته دې ښودی دی. ضرب کور ته لاړ، ښځې ته وایي مېلمانه به ځي که نه سرمن به دې وباسم. وی ولې؟ ډېره غټه بېعزتي دې زما وکړه. وایي څه بېعزتي؟ وایي مریدانو ته دې چرګ ښودی دی په غوری کې، او پیر صاحب ته چرګ نشته، ورشه هغه هم سترګې سرې دي، ټول مریدان هم ماله اشارې را کوي، دا چرګ څه خبره نه ده، خو زما د پیر صاحب بېعزتي دې وکړه. هغه وایي شته، وایي نشته. وی ته وایې زما پیر صاحب عالم الغیب، وایي دې سره د علم غیب څه تعلق دی؟ وایي پیر صاحب ته ووایه چې یو دوه ګوتې دننه وګوري، دننه مې ورته پکې چرګ یې ښودی دی، دوه ګوتې دننه چرګ نه دی خبره، او موږ نه خبرېږي، دوه ګوتې لاندې نه او موږ نه خبرېږي. سړی زما دا بشیر جان نه ټول نه غټ پیر دی. یقین وکړه چې غوری ته وګوري ورته پته ولګي چې فیه شیء، فیه شیء، چې پکې پروت دی، چې پکې مې غوری کې شیري دا یې مخامخ ناست دی، وایي دا ځای ټیک نه دی، وایي دا برابر نه دی. د مارونو دا واوره، په دې زه تا پوه کړم پیر څوک دی. هغه کس دی چې الله ما ته وایي چې دا ولی دی، الله نه به تپوس کوو. هغه څوک دی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بیا څه وایي؟ اولیاء څوک دي؟ الذین آمنوا، یو هغه چې عقیده ټیکي، بنیاد عقیده ده، عقیده خرابه ده او ګډه وډه ده، ته په ایمان کې شک کوم، ته مریدان ګورې. اول به عقیده ټیکي، عقیده به ټیټي. اوس تاسو نه تپوس کوم، یو مثال در کوم چې تاسو ورباندې پوه شئ چې کم انسان هغه په خپله ډرایور نی، نو بل ته ډرایوري خولی شي. نو ما ته خو بشیر جان دا دی مخامخ ناستې جومات کې دروغ نه ویم، ما ته وایي ما دې ګاډي ته کېنوه، ما ډرایور کا، هلکه ویلي دي که نه، یو ځل نه لس ځله. نو ما وی تا به زر رسوم، کم خوا به مې رسې، رسولو ځای خو راته وښایه که نه. نو چې سړی په خپل ډرایور نی، تاسو نه تپوس کوم، نو بل چا ته ډرایوینګ خولی شي؟ نه، نشي کولی. قانون دا دی چې په خپله د پنچرو چل نه ورځي، بل ته د پنچر چر خولی شي؟ جواب راکړئ. چې خپله ګیلکار نی، نو بل ته ګیلکاري خولی شي؟ نه. نو چې په خپله عقیده ټیک نی، نو بل ته عقیده خولی شي؟ ها. نو نن رښتیا ووایه، موږ ته د ښکلې عقیدې څوک ښیي؟ نه دنیا کې څوک ښیي موږ ته؟ عالم ښیي.
دا مونږ ته وایي الله یو دی، دا الله دا صفت دی. قرآن ښایي، قرآن کې عقیده ده. انور شاه مولوي صاحب درته ښایي. نه عقیده ما ته عالم ښایي. د خدای په ذات ما دی پوهیږي، د رسول الله مبارک په ذات مې دی پوهیږي، د هغه په صفاتو مې دی پوهیږي، ختم نبوت باندې معلومه پوهیږي. داسې ده که نه ده؟ نو چې خپل عقیده ټیکنی نو بل ته به څو ښایي، نو چې بل ته شرع قاید ښایي او د عقیدې کتاب ښایي، خو پته ولګېده چې خپله عقیده خو ټیک ده که نه. نو د عقیدې نن چې بل ته ښایي خپله ټیک، نو الذین آمنوا څوک شو؟ عالمان. او دویم ځل ورپسې وکانو یتقون، د ولی دویم صفت دا چې تقوا به پکې پرهیزګار وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای که یو سړی راشي او تا ته په دې یو لاس کې نور راښکته کي او په دې بل لاس کې درته ستومې راښکته کي، خو زما د سنتو د ګوتې د بند عمره په ده کې کمی وي، دا به نیک سړی نه، دا به ولی نه، دا به جادوګر او ساحر وي. نیک سړی ولی څوک دی چې د الله د سنتو په دایره کې بند دي. الله ته به د چا په تعلیماتو رسېږي؟ د محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم. چې د پیغمبر د سنتو دایره کې بند شوې بس ته کامیاب، او چې د پیغمبر د سنتو له دایرې نه د قدم باري والله که ولی شي. قسم مې راته وخوان د پیغمبر تابعدار نه ته نشي ولی کېدی، چې د پیغمبر تابعدار شي هله به دنه ولی الله جوړېږي. تقوا به درکړي الله دې په موږ کې تقوا پیدا کړي. تقوا څه ته وایي؟ تاسو په دې هم پوه کوئ. قرآن شریف کې رب العالمین بار بار وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوی اختیار کې. یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلق تقوی اختیار کې. بار بار وایي، بار بار د تقوا ذکر کېږي په قرآن شریف کې. تقوا څه شی دی؟ خیر اگر طالبانو خبرې اوږدې دي وقایه نه ماخوذ دی او فلان فلان، خو زه تاسو پوهوم په تقوا باندې. تقوا دې ته وایي چې داسې یو صفت پتا کې پیدا شي، داسې یو صفت چې ستا په زړه کې هر وخت کې کل رب العالمین پروت دی. بس دا د خپلې مرتبې دي او زه تاسو پوهوم په دې باندې. زما ورونو رب العالمین مونږ تاسو ته په قرآن شریف کې یو اعلان کړی دی چې د ایمان خاوندانو خپل ځانونه او خپل د کور خلک بچی ښځې لوڼه دا د دوزخ نه بچ کړي، او هغه اور چې هغه څه عام اور نه دی، د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي، او هغه اور نه تښتېدی هم نه شي. په هغې داسې فرشتې مقررې دي چې د خولې نه هم سختې دي او د زړه نه هم سختې دي، او ته هېڅ قسمه رضا کولی نه شي، نه ستا په جړا د هغوی رحم راځي، نه په تا هغوی خفه کېږي، او که ته مینه زاری ورته کوې هغوی ستا نه مني، د الله مني چې الله ورته څه ویه به کوي. اوس وروڼو موږ به خپل بال بچ او خپل ځان د اور نه په څه طریقه بچ کوو؟ نو ډېرې لارې دي، خو اسانه لارې دا ده چې په خپلو بچو د قرآن او د دین او د رسول الله مبارک د راوړل شوي سنتو د دې خدمت وکړي. خپل بچی حافظان کې او خپل بچی عالمان کې، په دې د بچیم بچ که او په دې د ځانم د اور نه بچ که. او که بچی د نه جاهل پاتې شو، بچی د نه بیدین او لوپر او زناکار او شرابی او جوارگر او پوډری پاتې شو، نو بچی د غرق شو، او قیامت کې په قبر کې به الله تا نه بیا تپوس کوي. خواجه معین الدین اجمیر شریف والا د مشرقي هندستان او د بنگال په سفر تللی. دا ګورئ یوازې د تصوف پیر نو، دا ډېر لوی عالم و. دا د تصوف چې څومره پیران پخوا تیر دي دا د زمانې علماو. عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مونږ ته خو صرف په دې په نظر راځي چې دی د تصوف او د طریقت یو عظیمه هستی و، هم داسې ده، لیکن مونږ ته د علم نه دی معلوم چې د علم څومره دی. دی د امام احمد ابن حنبل په مذهب او دی د زمانې لوی مفسر و. اوس هم د یو تفسیر په 6 جلدو کې چاپ شوی دی، تفسیر جیلانی ورته وایي، ما سره شته. چې د هغه تفسیر وګورئ نو تا ته به د دې سړي د علم اندازه وشي چې د کې علم څومره.
نو خواجه معین الدین رحمت الله علیه ډېر لوی عالم او ډېر لوی صوفي د الله ولی. نو چې واپس د سفر نه راغی نو مور ته ناستو، نو مور له پخپو چاپی کول. سړی که ډېر هم لوی شي خو مور ته همغه بچی دی. نو مور ورته وایي معین الدین بچی ډېر خوشحاله نه؟ وی مورې ولې به نیم خوشحاله؟ په دې سفر کې الله پاک اوه لکه کافران زما په لاس مسلمانان کړل، او اویا لاکه بدعمله مسلمانان هغوی ما سره بیعت یې وکړلې او الله نیکان کړل. نو چې دونه مخلوق ته الله زما په لاس خیر ورساو نو زه به نیم خوشحاله؟ نو مور ورته وایي معین الدین بچی دی کې ستا څه کمال دی؟ دا خو زما کمال دی. نو ده ورته وخاندل، وی مورې په دې به مې نن پوهې چې دا سپی ستا سینګ کمال دی. منډې مه ووالې، لارو کوڅو کې ګشتونه مه وکړل، په جومات او په جومات تقریرونه مه وکړل خلکو ته. زما شاګردان ما ته خلک راغونډ کړل، وس نصیحت خلکو ته قرآن سنت ما بیان کړل، تصوف ما وچلو، بیعتونه ما سره خلکو وکړل، خواري محنت ما وکړو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، ستړی شم او ته وایې دا زما برکت دی. نن به مې په دې پوهېږي چې مور ستا څنګه برکت دی. نو مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې واوره. دې ته مور وایي د دې زمانې میندې دي او د دې زمانې خویندې دي. مور دې ته وایي ای معین الدین بچې چې دا ستا نه دا دومره لوی شخصیت جوړ دی، دا زما برکت دی. ته چې ماشوم وې او د کوره به ووتې نو بورقه په سر به در پسې په دا کوڅو کې زه ګرځېدم چې خدای زما بچې معین الدین لوپر نشي، خدای نشیانو سره کېننې، خدای لوپرانو سره کېننې، خدای تباه نشي. نو زه به د پسې پړونې په سر په کوڅه په لارو کې ګرځېدم او مو به مدرسه کې مې داخل کړې او به مې سار او ماښام دې تپوس کوم نو خدای د نه ښکلی عالم جوړ. بیا مې نیکانو صالحانو سره کېنوستې نو مې د باندې طریقت زده که شریعت څه ورته وایي فقه او حدیث او قرآن. شریعت د دواړو نوم دی، شریعت او طریقت دواړه یو بل سره مقابل نه دي. مې د باندې طریقت زده که او مې در باندې فقه او حدیث او علم زده که. نو که ما در باندې پړی چولی وي چې زه به چې پیسې پیدا کوم نو نن به تا نه لوپر جوړو، یا به درنه چې تا یو بیکار دنیادار جوړو. نو دا تربیت دې ما وکړه، دا ماشوم نگرانی دې ما وکړه، دا مدرسه کې در پسې زه وګرځېدم، په دې خانقاهونو کې ما وګرځولې او دا په کوڅه پړونې په سر در پسې زه ګرځېدلې. دا لوی سړی د نه الله جوړ کړو، خو دا زما د برکت. او مورې دا ټیک دی. ای بچې دویمه واوره، ته چې کلم د الله په لار کې وځې نو زه مصلې ته وخېږم او لاسونه الله ته اوچت کړم، یا الله زما بچې معین الدین ستا د دین دپاره ووت، خدایه ته خو د په لاس کافران مسلمانان او بدعمله نیکان کې. نو رسول الله مبارک فرمایي وایي په دعاګانو کې یو دوا د مور او پلار د چې بچي ته قبلېږي. مور او پلار ته به بچو ته دعا کوي، خیرې به نه کوې ښه. بعضې میندې او بعضې پلاران زوی ته زر خیرې کوي. یو حدیث پاک کې راځي وی دا مور دې بچی ته خیرې وکړي چې خدای دې مړ کړي، دې روانې کې خیرې ورته وکړي. نو الله دا ماشوم نه وجني. نو چې دا ماشوم کله زلمی شي او بالغ شي نو خدای پاک یې مړ کړي. نو مور یې کټ ته ناستې سر یې تړلې او چغې وایي خدایه زوی دې راله مړ کړ. الله وایي دا ستا هغه خیره وه چې تا ورته کړې وه چې مړ شي، خدای دې مړ کړه. خو هغه وخت میوه کچه وه ما نه شو کوله، نو چې پخه شوه در نه مې وشو کوله. نو خیرې به نه کوې، دعا کوې بچو ته. دا مشهور دا حرم مبارک امام دی عبدالرحمن سدیس قاری دی، پیژنئ که تلاوت یې تاسو مکه مکرمه امام او نن سبا رئیس الحرمین دی، د دواړو حرمینو مشر دی. وایي چې د ماشوم هم ډېر روانو، ما به ډېر روانې کوم، ما به لوښي ماتول، مور ته به مې کټوۍ کې شګې اچولې، پوره روانې به مې کو. ما ته مور چې ته خیرې نه دی کړ. یو ځل مور مې وړه هغه ګل کټوۍ باندې کړې وه، نو ما شګې راواغېستې، کټوۍ کې مې واچولې او په غړو کې مې واچولې. مور مې خفه کړه.
وی مور مې اوسوړه سویلې کوي ما ته چې عبدالرحمن ډېر روان یم ډېر شیطان ډېر روان خو بچې خدای دې د بیت الله امام کا دا د مور هغه دعا نو ته معین الدین دویمه خبره واوره ته اوځې د خدای لار کې او زه مصلي ته وخېږم زما لپې لپې دواګانې در پسې در روانې او معین الدین درېم هم واوره چې ته کله ماشوم یې او زما په غېږ کې او زما پی دې خوړل نو داسې وخت کې تاله مې پی نه دي در کړی چې زما به اودس نو ما به اودس وکړو ته به مې سینې ته واچوې نو تا د باوضو او اودس والا ښځې پی څکلي دي نو تا په خوله کې به خدای برکت نیک دی داسې میندې د بچو داسې تربیت وکړه پلار او مور له پکار دي چې د بچو داسې تربیت وکړي نن سبا څنګه ښځې دي ته تربیت یې والا وکړه چې بچې ګیره پرېږدي مور ته یې بچې وایي دا ګیره دې وخورایا سبا به راته خلک شیخ کوړی وایي نو شیخ کوړی بوډی ته چا د کوره وشړلې چې په زوی ګیره پرېږدې خره وایي بچې سبا به دله څوک ښځه لور نه درکوي هله ځان دې بوډا که هله دا ګیره وخرایا دا زمونږ د ښځو عادت دی او چې سبق حفظ کوي نو پلار ورته وایي بچې ګورې مازغه به دې خراب شي وایي قرآن څوک یادولی شي لیونی به شي ته به وایي دا پیدان ټول لیونیان دي دا زمونږ سوچ دا زمونږ فکر قرآن د الله کتاب الله کلام الله سره به مینه ساتي او د خپلو بچو او د لونو اصلاح وکړي نن سبا خبره بلوت په اسلام آباد کې اوسو بربنډې راوتی دي لکه په دې موبایلو کې خو تاسو به لیدلي که NGO دې اوسو جنکې راوتی دي بربنډې دستوڼې نشته بنینونه دي ساخې ښکاري خپې ښکاري لوپټه نشته برقه نشته او کتبې اوچتې کړي دي او څه وایي میرا جسم وایه که دا لږو تاو ته پته ده میرا جسم میری مرض په دې اخبار کې هم راغلي او په دې سوشل میډیا هم شته میرا جسم میری مرض اوس به سره څه کوې دې ښځې سره او چغه وي مولوی صاحب اب آپ کی نہیں چلے گی زما وجود او زما مرضی ته ما ته څنګه وایې چې د کوره بار مه وځه هلکه ما درته کله ویلي زه خو یم وځه خو ایا سره وځه برقې سره وځه ملا له چلنج مه ورکوه دا چلنج دې مور او پلان له دی سبا به هلک سره پټه لاړه شي هلک سره به په هوټلو کې شپې کوي بدعملی به کوي او که مور ورته وي بچې دا خو د دې وشرمولم پلار دې وشرمو نه به څه وایي میرا جسم میری مرض زما وجود او زما مرض دی دا یو غلط سوچ روان دی میرا جسم نه دی جسم د چا دی وایه شوق سره ووایه دا خوله خو زما له الله را زما ده زه پې خبرې کوم پوزه خو زما ده زه پې سالم غوږونه خو زما دي زه پې اورېدل کوم سترګې خو زما دي لیدل پې کوم خو راکړی چا دي داسې نه شوق سره ووایه نو ته څنګه وایې ټیزنې چې زما وجود دی ټیزنې دا زما دی که د الله دی چې سار له دې پالجو وایي او د لاس نه دې سمسی جوړه شي او د خپې نه دې کونټی جوړه شي او د خولې نه ډیوه جوړه شي او لاړې ته بیږي نو پته به راته ولګي چې ستا وکړه د خدای داسې دی ده که نه چې کله الله وغواړي په دې سترګه به نظر کوي چې ونه غواړون به چې وغواړي په دې غوږونو به اواز اورې او چې ونه غواړي نو به بیا به څه کوې بیا به څه کوې نو بیا به کوڼې یو څوک به یو ځل خبره کوي خاندي ته به دوه ځله خاندې بیا به څه کوې سبا دا غاښونه دې غونډو وتل بیا به څه کوې نو جسم د چا دی مرضي د چا الله درته وایي چې دا اختیار ستا دی اختیار اما الله در کړی دی که دا خپل اختیار د الله د مردۍ مطابق دی وچلو خوشحاله جون او که دا خپل اختیار دی د الله د مردۍ خلاف وچلو نو تبعی دا مو چې زما جسم او زما مرضي داسې نه ده تا جسم او که ستا مرضي شوه نو بیا به دې اور کې اچوي الله بیا به دومره وډبوي په قبر کې چې د والو به بیا چغې به د مخلوق په حیرانتیا کې واچوي زما وجود او زما مرضي غلطه وایي نو ما وی یاره ارمان دی نو ملا سړی م بدي ښکاري یعنې چې زه ورته ولاړ وی کوتک مې اوچت کړی و دا ښځه مې په دا مازدیګر والې وه
دا چغې ولې د ګناه وې؟ نو دی به وایي مړه دې کړم رپورټ د باندې کوم. نو ما به ورته وایي چې مهرا جسم، مهرا حق، مهری لاټي، مهری مرضي، سر بچ کوه که نه. هلکه ټیک به وي که غلطه به وي؟ او تا قاعده ما ته کېښوده چې مهرا جسم، نو چې ستا جسم او ستا مرضي را زما جسم او زما مرضي را که نه. یو سړي سره چوکه وه داسې لقړ د بل پوزه یې پرې وواله او دې خوار چې پوزه دې راله ماته کړه او زما لاس دی او زما چوکر او زما اختیار دی، نو پوزه بچ کوه که نه. یاره بس ده ورته ویې نه نه لاس ستا، چوکه ستا، اختیار ستا، خو چې زما پوزې لره ورسي دلته ستا اختیار ختم چې بیا زما شروع کېږي. پانګو کې لاس ورکو یو 15,000 ځمکې لره وبغاو. وی مړ دې کړم، وی هغه ستا مرضي وه او زما مرضي له ځان بچ کوه که نه. دا ټول د انجیوز غلط سوچونه دي، غلط فکرونه دي. یاد وساته دا د امریکې د کافرو د یهودیانو سوچ ته زمونږ د دې جنکو نه بربنډې جوړول غواړي.